د سترګو غیر چاپیره ځایونه د څه د وجې تورېږي. د سترګو غیر چاپیره ځایونه چې کم تورېږي نو دا په وجود کې یو تور قسم رنګ دی کم ته چې میلینین ویلی شي چې د هغې زیاتوالی راشي د دې د وجې تورېږي. دویم دا چې په دې ځای کې ورکوټي رګونه راغلی دي او کله چې په هغې کې د وینې مقدار په کمزورتیا باندې شي د هغې د وجې هم تورېدی شي، یا په دې ځای کې د اوبو مقدار په زیاتوالي باندې شي د هغې د وجې هم تورېدی شي. دریم دا چې دا د عمر زیاتېدو سره هم تورېدی شي. او څلورم دا چې دا د سرمنې د الرجي سره هم تورېدی شي لکه د اکزیما په شان کومه الرجي ده. او پنځم دا چې د چا خوب کم وي د هغې د وجې هم تورېدی شي، یا انسان په وجود کې د اوبو کموالی وي د هغې د وجې هم تورېدی شي، یا یو انسان سوچونه فکرونه کوي د هغې د وجې هم تورېدی شي، یا انسان سیګرټ څښي د هغې د وجې هم تورېدی شي. او شپږم دا چې د چا په وجود کې د وینې کموالی راشي کم ته چې انیمیا ویلی شي د هغې د وجې هم تورېدی شي. او اووم دا چې دا خانداني هم کیدی شي کم ته چې جنیټیکلی ویلی شي د هغې د وجې هم تورېدی شي. او دې ته موږ په میډیکل کې پریور بایټل هایپر پیګمنټیشن ویلی شو. نو که چیرې دا مسله تاسو ته وي او تاسو د دې باره کې علاج کول غواړئ نو خامخا ماته په کمنټ کې ووایه چې د دې علاج په باره به هم زه تاسو ته دغه شان معلومات راوړم.